السلام علیکم، زه هومیوپیتک ډاکټر یم. د کومو زنانو پیغلو په مخ باندې ویښته وي نو دا ویډیو سپیشل د هغوی دپاره ده. په دې ویډیو کې تاسو داسې هومیوپیتک دوايانې ښیم چې د هغې په استعمال انشاءالله ستاسو د مخ نه ویښته مکمل طور باندې ختم شي د الله په فضل باندې. خو د میډیسن ښودلو نه مخکې زه تاسو داسې څه وجوهات ښیم چې د کومو وجې نه تاسو په مخ باندې ویښته راځي او د هغې نه تاسو څنګه بچ کېدلی شئ. د زنانو په مخ باندې د ویښتو راتلو غټه وجه چې کومه ده هغه هارمونز امبیلنس کېدل دي، هغه غیر متوازن کېدل دي. چې کله هارمونز کې تبدیلي راشي نو په مخ باندې ویښته راتلی شي. انډوکراین ګلینډ ورته وایي. هغه چې کله سیوا شي زنانو کې نو په زنانو کې د نارینه خصوصیات راشي، مردانه خصوصیات پکې راشي، لکه په مخ باندې ویښته راتلل شو، اواز سړو په شان کېدل شو. نو د هارمونز چینج کېدو سره دا ویښته په مخ باندې راتلی شي. دا یو وجه ده. دویمه وجه چې کوم ده په مخ باندې د ویښتو راتللو هغه جینز وجه ده، وراثت. چې د چا مور یا نیر دا مسله وه د هغې په مخ باندې ویښتو نو په اولاد کې هم دا سلسله دغسې روانه منتقل کېږي چې دا په جینز کې موجوده وي، په وراثت کې منتقل کېږي، دا موروثي. دا دویمه وجه ده. درېیمه وجه میسز اب نارمل کېدل دي چې د زنانو پیریډز نارمل نه وي، هغه روټین مطابق نه وي، کله زر راشي کله ډېر زیات لیټ راشي. نو دا درېیمه وجه ده چې هغې سره زنانو په مخ باندې ویښته راتلی شي. څلورمه وجه ذهني تناو دی چې کوم زنانه سټرس شکار وي، ډپریشن شکار وي، هر ټایم سوچونه کوي، کورنۍ پریشانۍ وي او ذهني طور ورته سکون نه وي، نیګیټیو تاټس یې په ذهن کې موجود وي، نو دا هم یو وجه ده په مخ باندې د ویښتو راختلو. پنځمه وجه چې کوم ده هغه ده پور ډایټ، یعنې داسې غذا چې هغه مکمل غذا نه وي. ځینې زنانه جنک فوډ ډېر استعمالوي، لکه برګرې، شوارمې، پیزې ټایپ سپایسي فوډ استعمالوي او یو قسم خوراک مسلسل کوي. هغې کې د په خوراک کې سبزیانې، فروټ نه وي شامل، مکمل غذا نه وي، هر ویټامین د هغې بدن ته نه ځي، نو دا هم یو وجه کېدلی شي په مخ باندې د ویښتو راتلو، د هغې هارمون امبیلنس شي د خوراک سره، پور ډایټ سره، او د هغې په مخ باندې ویښته راشي یا هغې بدن کې نورې تبدیلۍ راشي. نو که چېرې تاسو د دې مسلې ښکار یې نو پریشانه کېږئ مه، زه تاسو داسې هومیوپیتک دوايانې ښیم دوه. ستاسو بدن کې به ډېره تبدیلي راشي. که تاسو ته لیکوریا مسلې هم ختمه شي، که تاسو هارمونز امبیلنس وي هغه هم نارمل شي، که تاسو ته یوټرس ریلیټډ څومره تکالیف وي او هم انشاءالله دې سره ختم شي او د مخ نه به ویښته هم انشاءالله ختم شي د الله په فضل باندې. لومړی چې کومه هومیوپیتک دوايي ده هغه ده اولیم جیکورس. اولیم جیک ورته په شارټ کې ویلی کېږي. دا به تاسو راواخلئ په 30 طاقت کې. دا به 15 ورځې استعمالوئ، سهار او ماښام یو ګوټ اوبو کې 8 قطرې واچوئ، دا بس کوئ. 15 ورځې به 30 کې راواخلئ، استعمال به کوئ. ورپسې 15 ورځې به اولیم جیک 200 کې راواخلئ. همدغه طریقې سره به سهار ماښام 8 قطرې یو ګوټ اوبو کې اچوئ، یو کپ اوبو کې بس کوئ. دا ستاسو د یو میاشت دوايي شوله. دې سره دویمه دوايي ده سیپیا. سیپیا به تاسو 30 کې راواخلئ، همدغه طریقې سره سهار ماښام استعمالوئ، یو کپ اوبو کې 10 قطرې، دا 15 ورځې استعمال کوئ. ورپسې 15 ورځې بیا سیپیا 200 کې راواخلئ، همدغه طریقې سره سهار ماښام او 10 قطرې یو ګوټ اوبو کې اچوئ، یو کپ اوبو کې اچوئ او داس کوئ. انشاءالله تاسو دا یو میاشت کورس کمپلیټ کوئ نو مکمل به ستاسو د مخ نه ویښته ختم شي، ستاسو لیکوریا مسله به ختم شي، ستاسو هارمونز که امبیلنس وي به نارمل حالت ته راشي. که چېرې تاسو دا یو میاشت دا میډیسن استعمال کړو هغې نه باوجود ستاسو د مخ نه ویښته ختم نه شو، د دې ویډیو کمنټ سیکشن کې تاسو کمنټ وکړئ، تاسو به انشاءالله زه مزید ټریټمنټ چې کوم دی هغې باره کې معلومات درکړم. امید دی به ستاسو دا ویډیو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ، ځکه چې په دې چینل زه تاسو ته مستندې مشورې درکوم او د مستند میډیسن باره کې معلومات درکوم. زما نه دعا ده الله پاک دې ټوله بیمارانو له شفا کامله نصیب کړي، الله دې د ټولو مسلې ختمې کړي په خپل قدرت باندې. امین. الله حافظ.